خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ عملیات 4 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سخته نښتې شوې چې په پایله کې 4 وسلوال وژل شوي او 1 ژوندی نیول شوی دی. د پوځ اعلامیه وایي چې په نښته کې د 1 عسکر هم وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي او استخباراتي ځواکونو د باجوړ ایجنسۍ د چهارمنګ په عمومي سیمه کې د وسلوالو د شتون د راپور په اساس عملیات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ویلو ده چې تر اوسه د پاکستاني طالبانو وسلوالې ډلې د پوځ د وروستۍ ادعا په هکله کوم غبرګون نه دی ښودلی.